قرآن شریف کے رب العالمین پسلور سورتونو کے دے یو پیغمبر واقعہ ذکر کئی دے عبرت تپارا کہ داغنمو حضرت شعیب علیہ السلام دے دے ابراہیم علیہ السلام پنوسو کے تیر شوے دے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دیر جلیل القدر پیغمبر تیر شوے دے او زمون دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکو ذکر چی حضور پاک فرمائی ویدہ دا خپل پلار یعنی دا نکد ابراہیم علیہ السلام دعائے ما آغا با پیم فخر کو دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے تقریباً سالور ذرا پیغمبران تیر شوی دی درے بی بیانے وی دا یوی بی بینو میں ساراو داغی بچیو حضرت اسحاق علیہ السلام او حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا داغی پا اولاد کے تیر شوی دی دا بلی بی بینو میں حضرت حاجرہ علیہ السلام او داغی پا اولاد کم گن پیغمبران تیر شوی دی دا منگ دا دوار جہان و سردار دا دا بی بی حاجری پا اولاد کم دا بلی بی بینو میں قطوراو دا مدین دا قطورا بچیو او دا شعیب علیہ السلام و نور گنش میر پیغمبران دا داغی پا اولاد کی تیر شوی دی نو مدین دا ابراہیم علیہ السلام زوی دے دا بی بی قطوران پیدا دے او چی دا کم کل دا مدین مشہور دے دا داغ پنون باندے مشہور دے دا کم مشہور دریاب بحر قلزم چی وطوئی او مشهور علاقه دا وادی سینا وتوی لوی علاقه او اغی که چه کم غر دی دا اغی غر کوه تور چه وتوی جبل تور دا مشهور لوی ریگستانی علاقه دا بحر قلزم بخواکه مصر سر جنگی دلی دا او دا سعودی عربنا نیغه چه کملار دا او دا عراق نه یو لارم پی ورغلی دا نو دا مدین دا مصر سره دا دغی وادی سینا پا غاړه باندې یو لوی علاقه تیره شوی ده قرآن شریف کې الله فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا وارسلنا مخکې تیر شوی دی د دې آیتنا چې مونږ د مدین خلق یو د هغوی د نسب او د قوم نه یو سړی ورولېږه کہ داغنم حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دی لرنبی دعوت ورکد ایمان دا توحید دا اللہ دا یوالی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر یو خدے ومنے دا یو خدے عبادتو کی ما سوا دا اللہ نا ستاسو دا پاربل خدے نشتا دا یو خدے دا دو خدایان نشتا دا دا حضرت نوح علیہ السلام دعوتم خپل قوم تا دا دا حضرت لوط علیہ السلام دعوتم دا دا حضرت یونس علیہ السلام دعوتم او دا زمون دا دوارو جہانو دا سردار دعوتم دی گن پیغمبران کہ دا چا قوم با اللہ سر بل خدے من و شرک بیکو دا غیر انبی دعوتم دو قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء چکہ یو انسان نور گناہون دی توبہ وستخو ٹکتا کدا شرک او کفر نیم توبہ وستخو اللہ بے معاف کی لیکن کہ توبہ چا دا گناہ نو نوستا و مرشو نو دا خدای خوخا دا کا لیوتا بخی امو کا سزا پی ورکی ہم او که دا شرک غندی گنانا چا توبه نیستی و مرشو را دارو بخل نیستا نور گناهونه دا خدای خواه دا که دیشی بے توبه دی مبخی خو شرک بے توبه بخل نیستا
او د شرک بیا مختلف قسمونه دي یو هغه شرک دی لکه عیسایانې کې خدای له دامن ګڼي یا د مکې مشرکانو به خدای له لونه ګڼلې یا یهودیانو به خدای له زوی ګڼه عزیر علیه السلام دا یو قسم دویم د شرک دا قسم دی په عبادت کې بعض خلک شرک کوي عبادت خو مونږ د الله کو او بعض خلک په بندګۍ او په عبادت کې الله سره بل څوک شریک کوي لکه زمونږ دا خلک نظر کوي نظر او نیاز دا الله نه ما سوا ده بس ضرورت نشته بس خدای دې خوشحاله حاجت نشته لکه خیر داسې الله دې کړه وکړي ضرورت راغی نظر عبادت ته بعض خلک وایي د پلانکي بابا ما ختم کړی دا ګورې سخت جرم دی ځکه نظر عبادت دی عبادت به صرف د الله کې که د الله نه علاوه د بل چا منښت او نظر دی که شرک دی نو د دې ډېر نور اقسام هم شته نو ده به دا دعوت ورکوه قوم ته چې قوم اعبدوا الله د الله عبادت وکړئ ولا تشرکوا به شیئا ما لکم من اله غیره د الله نه ما سوا بل خدای نشته دویم دعوت ته د څو د ده په قوم کې یو بل غم و ادا چې په وزن کې او په پیمانه کې به نقصان کو اغشتل به درانه کول او ورکول به سپک کول ولا تنقصوا المکیال والمیزان په تله کې کمی چاله مه کوئ دا ډېر سخت جرم دی غټه ګناه کبیره ده چې په تله کې بل نه اخلې نو درانه هلې او چې بل له ورکې نو سپک ورکې سخت جرم خطرناک د شعیب علیه السلام په قوم کې دا ټګي وه او شعیب علیه السلام ورته وایي چې تاسو ته د دې ضرورت هم نشته دا چې په دې طریقه دا غلط او حرامه پیسه را پیدا کوي انی اراکم بخیر تاسو باغونه شته ستاسو ځمکې شته مال او دولت هم شته یو سړی ګناه حرام د مال دپاره کوي نو ستاسو خو هر څه پوره دي دې ته هم ساجد دی او بیا ورته فرمایي انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ګورې در باندې یریږم داسې عذاب به در باندې راشي چې د هر طرف نه به در باندې چاپېري او د تیښتې روبم نه دی به حضرت شعیب علیه السلام پورې ټوکې کولې خنداګانې به یې پورې کولې وروڼو دا د ټول کمې زیاتې دا ډېر سخت جرم دی دا ډېر غټه ټګي او دوکه د مسلمان سره د دې مختلف طریقې دي څوک اوس هم په تله کې ډنډې سره ته چلول کوي څوک په پارسنګ کې چلول کوي او څوک په کاڼو کې مو اورېدلي دي چې دا کم کیلوګان او دا کاڼي دي وي دا هم څو قسمه دي وي دا چې بازار کې هم اورېدلي دي وی دا چې د کم دکاندار ناخلي نو هغه به ورته وي کم نمبر کاڼي وړئ بعضې پکې پورئ بعضې پکې درانې او بعضې پکې سپکي بعضې د هغې نه سپکي تا ته به ښه برابر کیلوګرام ښکاري ته به یې دا خو ټیک دی شاته پې هغه مهر هم لګېدلی دی لیکن دا هم کیلوګرام نه په وزن کې کمی ته به وایې چې دا کیلوګرام خو پوره دی ګوره دې کې خو دې ما سره ټګي نه شي کولی تل به یې راته برابر یې ښودي هغې کې به هغه شی برابر دي لیکن ابا دا عام کیلو نه درونی کې در ناخلي درانه به یې درنه وتلي دا ډېر سخت جرم دا ډېره لویه ټګي ده او ډېره سخته ګناه ده او پر دې مال دې په دوکه ووه ګوره د یو سړي نه که دې غلا وکړه نو دا یو کس دې د سبا به یې رضا کړي ګناه ده یا دله خو به بدل ورکړي خلاص پکې خو چې کوم دکاندار په بازار کې ناست دی روزانه د 100 او د 200 ګاهکانو سره چټاکې دا لوبو کې څومره لوی بارې په سر باندې راوړه یو حرام خوري وکړه او یو ټګي او دوکه وکړه ټګي او دوکه ډېره لویه ګناه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د مدینې منورې په بازار کې روان یو سړي غله خرڅوله حضور پاک پکې لاس ومنډه چې لاس یې ومنډه لاندې لمده وه او د پاسه وچوه ما هذا دا څه شی دی د پاسه وچوه لاندې لمده وی اصابته السماء وی صاحب باران پې شوی دی په دې باران شوی دی نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل چې هغه باران والا د پاسه ولې نه ښوده باران د بره کېږي که لاندې کېږي باران خو د پاسه کېږي لاندې خو اوچي نو باران چې په کم شوی و پکار دا دی چې هغه د بره خلکو ته ښولی چې دا ګورې لامده غنم دی غنم دې لامده کړي خو په تله کې زیات شو
بیا حضور پاک فرمایل من غشنا فلیس منا، چا چې زمونږ مسلمان سره دوکه وکړه او ټګي وکړه دا زما په لاره نه دی روان، زما په طریقه نه دی روان. دوکه خطرناک جرم او ډېره لویه ګناه ده. ګورې اسانه خبره خو نه ده. پایو کې خلک وباچي دا هم د دوکې یو قسم دی. اکثر خلک په دې کې مبتلا دي. ولې په پایو کې وباچي؟ یو بوډۍ ښځې نه مې تپوس وکړ مخکنۍ خبره پایو کې مونږ به دې پی غېشتل. ما وې ترورې نن خو دې په دې دا پی خو دې ډېر زیات نري کړي دي، دې پایو کې اوبه ما اچوه. وی ولې اوبه پلیتې دي څه؟ اوبه پلیتې دي؟ اوس د هغې ذهن کې دا و چې اوبه خو پاکې دي راشه چې څونه پکې اچې. ما یې ترورې تا نه خو ما دا پیز اودس ته نه وړم چې اودس پې کوم او تا پلیتې کړي دي او نه پې غسل کوم. که چېرته دا ما د اودس او د غسل دپاره استعمالولې نو بیا به تا ویلو چې ما پکې پاک شی اچولې پلیتې مې نه دی اچولې. دا خو تا اوبه بې قیمته شی دی او د پیو په قیمت ته خرڅې کړې. پی مثلا په 40-50-50 روپۍ کیلو خرڅېږي، اوبه مفتې خرڅېږي. مونږ کله لږې دي څه، مونږ پکې خپله نه شو اچولې چې پاکې اوبه دي. تا ته څه ضرورت دی چې ته پکې اوبه اچې؟ نو دا ټګي او دوکه اوبه د پیو په قیمت خرڅول دا ګورې ته به نه وایې چې مړه دا د هر چا د غلو مختلف قسمونه دي. دا هم پکې یو غل دی چې پیو کې اوبه اچوي. د مسلمان سره یې دوکه وکړو په یو طریقه رې پیسې ووالي. غلا څه ته وایي؟ په یو پټه طریقه د چا جیب والي. نو بعضې سوشل او په تهذیب یافته خلک په یو طریقه غلا کوي او بعضې خلک په بله طریقه پردي جیب کې ګوتې منډې او غلا ترې کوي. دا د غلا طریقې دا مه وایه چې نه دا خو زما د خپل کور پی دی، نه دا هم د غلا او د ټګۍ یو طریقه ده. بچې خدای دې لوی کړي شي د دې شي ته بیا دا اواز کوي. الله دې خوش مونږ به ګزاره وکړو. دویش نو دا د دوکې قسمونه دي. یا بعضې خلک دا دکانداران په دې سوداګانو کې دوکې کوي. په قیمه کې مثلا دوکه کوي، قیمه کې پړپوس ګټ کوي. پړپوس پکې په هغه نن سبا خو هغه مشینۍ پیکو دي که نو پړپوس پکې اووي پکې ګټ کوي. نو اوس دا دې ګناه وکړله. پړپوس خو دا 20-30 روپو کیلو شی دی او قیمه مثلا په 200-250 روپۍ کیلو ده. نو هغه د 20-30 روپو شی دی ورسره په 250 کیلو خرڅ. تا نو خو پړپوس نه اخلي، رنګ پکې اچوي. بالکل دا ټوله دوکه ده او ګناه ده. نبی علیہ السلام حدیث ته ګوره من غشنا فلیس منا، چا چې ټګي وکړه خراب شي په ښه باندې بدل کا او خراب شي د ښه په قیمت خرڅ کا او 2 نمبر د 1 نمبر په قیمت، دا دوکه او دا ټګي ده. دا وایي زما په طریقه نه دی روان. دا ټولې لوبې دي او ټولې طریقې دي. چای ته ګوره ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه به سوچه او پاکه چای خرڅوي. یعنې اکثر دا د روجو بسمس او دې له رنګونه ورکوي او په خلکو یې خرڅوي. یا دې مسالو ته ګوره. ما یو ځل د یو دوکاندار نه مساله اخیسته، ما زیره ته یې اخیسته، زیره سپینه، ما یې نه توره زیره راواله مزېداره چې کومه خوشبویې. ما ته یې ویې هغه تا باندې نه خرڅوم چې راویې اخیسته داسې بل شان زیره غوندې وه. زه به پوه شوم چې دا زیره نه ده، ځکه زیره خو سړی پېژنې، تور هم پېژندې جو سپین هم. چې مې وکته خشته خوشبویه وه. مې دا ولې ماله نه راکې؟ ما ته یې ویې دا د اسونو او د خرو خاشونه دي او اسنس یې پکې اچولی. اسنس دا یو خوشبویه بوتل یې خرڅېږي، د هر شي خپل خوشبویي وي پکې اچوه. مسلمان باندې د خرو خاشنه خرڅوي او د اسونو خاشنه پې خرڅوي. او مخکې ورځو کې په اخبار کې ونه کتل چې سپي خرڅو، سپي حلال کړي او سپي خرڅوي په مسلمان باندې، سپو غوښې خرڅوي. قسم دی یو سړي راته په خپله خبره کوله. یو سټور نه مې غوښه راوړوي، بیا ګورې دې سټور نه غوښه وانلې. او په مکه مکرمه کې راته یو سړي خبره کوله، د خدای په د نبي علیه السلام په کلي کې راته خبره کوله. ما ته یې کم څاروي چې زمونږ د سوداګرو سره مړه شي په دقې خلکو خرڅوو، بلکل مردار څاروي. یو سټور یې راته وښه، ما یې بیا د ما توبه. نو ګوره دا د دوکې مختلف قسمونه دي. دا خطرناکه ګناه او زمونږ پاکستانیان په دې سیس کې نمبر 1 کې دي، په ټوله دنیا کې نمبر 1 چلیږي. حکومت هم په دې کې نمبر 1 کې چلیږي. پخوا به مونږ سعودي ته تلو نو هغې کې به هغه بل شان ټیلیفون به و، هغه ریال به یې ورغورځو، اوږد ریال به و، هغه به یې ورغورځو، یو به یې ورغورځو، بیا به یې بل ورغورځو. نو چې تر څو به د ریال ورغورځو نو خبرې به دې کولې، او چې کله به هغه ریال بند شو نو بیا په ټیلیفون کې خبرې بندې شو.
هغې خپل مخصوص طریقې کار ما ته یو سړي خبره کوله ما ته یره یو مسلې تپوس ته نه کوم وایي دا وایي مونږ خو ټیپر مولیو کې زیاتې ظلم نه کوو وایي دا خبرې کوي یو چل هم زده کړی دی هلکه څنګه چل دی زده کړی دی یو ریال کې هم د اوسپنې تار اچولی دی د سیمو نرۍ تار هم اچولی په ریال کې وایي هغه ور وغورځو لاندې وایي به پاسه بې بل ور وغورځو بل هم نیولي چې دا لاندې لاړ نه شي هغې خپل ماهران دي که وی بلا په ورغورځو خبرې کېږي چې ښه ډېرې په غنټو خبرې وکړو هغه راکاږو هبره پې ټول ډیارونه واپس راوځي ګوره دا دماغ شیطان انساني او جني شیطان چې یو ځای شي نو دا دواړه چې یو ځای شي نو د هغې نه یو سړي راته خبره کوله مخکنۍ خبره ده ما ته یې په روس کې هلته کې سپلی پالش کوي په مشین باندې نو او ډاکټر اوس ډاکټر شوی دی هغه د ډګري اخیستې ده نو هلته کې دا سپلی پکې ورکي نو هغه به دله پالش کي نو بیا چې هغه راوغورځوي نو بله به ورکي نه بله ونیسي نه راغورځوي نو د هغې خپله روپۍ د هغه په ماشین کې ورکي چې یې ورکي نه دویمه سپلی یې ته راغورځوي لومبی راغورځوي دویمه درنه نیسي ځکه سړی خو بې سپلی نه ګرځي که وایي موږ دا چل کړی پاکستانیانو چې یو سپلی دلته پالش کړو هغه راغورځوي که نه وایي بل بل ماشین کې پالش کړو بل ماشین ته خو هغه لومبی ده راویې غورځوي دې کې چې روسیې راغی او پکې سپلی ورکړه لومبی ته یې ونیوه بل ته چې ورغی د هغه نه یې لومبی هلکه دا خو ماشین خراب دی دا خو دویمه نیسي او دا خو د ما نه لومبی سپلی ونیوله اوس ماشین ته خو اوس خبرې نه شي کولی که چې لومبی را باندې پاکستاني پالش کړی دی شیخ دا د ټګۍ او د دوکې طریقې دا به ته مسلمان سره ټګي مو کې دوکه به مو کې لوی رب سره څه کې الله درنه خبردار دی نو صحیح تجارت کوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی التاجر الصدوق الامین کم سړی چې تاجر سوداګر دی رښتیا وي او امانتګر دی خیانت او دوکه نه کوي دی به کم ځای مرتبې ته ګوري تجارت دونه بهترین شی دی التاجر الصدوق چې رښتیا وي دروغ نه وي عیب ښیي دی کې دا عیب دی دا غنم لامده دی او دا مساله دا نمبر ده او دا چې دا نمبر باقاعده تا ته خپل عیب وښیي چې دی کې صاحب دا عیب دی او رښتیا مو یو ټګیم نه کوي مع النبیین والشهداء والصدیقین دی به د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو سره وي او د شهداو سره به سب کې ولاړي او د صدیقین د حضرت ابوبکر مرتبې والا خلک هغې سره سب کې به ولاړي دا څومره لوی اجر او څومره لوی ثواب دی نو د شعیب علیه السلام قوم به دا چل کو ولا تنقصوا المکیال والمیزان په تله او په پیمانه کې زیاتې کمې مه کوئ د دې ګیس متعلق ابل ما ته یو سړي خبره کوله دې ګاډي کې خلک دا ګیس اچوي هلکه مې تاسو ډسکاونټ نه ورکوئ او پلان کې میل والا خو پمپ والا خو ډسکاونټ ورکوي ما ته یې وایي هغه په پیمانه کې لوبې ایستل وایي ته موږ نه هم واچو بې ډسکاونټ او د هغې نه هم واچو پته به راته ولګي اوس په هغې کې هم پیمانه کې فرق راغی دا ولې مسلمان دوکه او ټګي کوي د مسلمان سره دا د پیسو دپاره زموږ د جمع یو ملګری دی د جمعې مانځه له راځي مستقل تقریبا هر جمعې مانځه راځي او کاروباري ملګری دی هغه ما له راغی ما ته کېناست ما ته ویره دا یو غلطي رانه کېږي او که دا غلطي ونه کوم نو 5 روپۍ ګټم او که دا غلطي کوم نو 50 روپۍ ګټم ما یې ګناه به نه کې دوکه به نه کې چا له ګټې بچو له ګټې نو آخرت قبر کې به وال او ټکول ته خورې او مزې به بچي کوي یاره جي او دونه پریشانه چې په دویمه جمعه به ما له راغې ډېر زیات پریشان یم نن مې بچي په هسپتال کې دي او نن را باندې پلانکي پلاټ قبضه وکړو ژوند مې وي د پریشانۍ دی مې دا شی ته پرېږده یا ما ته په خپلې وړه نشم ټینګولی دا شی ته پرېږده ته ګوره چې برابرېږي که نه برابرېږي الحمدلله دا درېم څلورم کال دی پرلپسې تقریبا راځي هغه شی پرېښی اوس دونه خوشحال او سکون ما ته مولوي صاحب د هغې نه مې زیاته سودا خرڅېږي هغې ګټې نه مې زیاته ګټه ده ګټه مې هغې نه زیاته ده سودا مې هغې نه زیاته خرڅېږي بچي مې مطمئن زم مطمئن ژوند خوشحاله الحمدلله خپل په تهجد کوم زړه ټینګول ګران دی چې زړه دې لږ ټینګ که حرامو ته نو برکت دا رزق دا د ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم خدای په اندازه رزق درته نازلی نو که ته په حرامه طلب کې عمق قدر کوي او که په حلال طلب کې عمق قدر کوي مقدار عمقه دی د هغې نه زیاتولی کمولی نه شي خو اوس تا ته ګوري چې دا سوړه دی نیر ته د دې ګنده نه وره خوباسې او که د دې پاک نه ورته وره خوباسې که د پاک نه ورته وره خوباسې هغې نه به دله راځي او که د دې ګنده نه ورته وره خوباسې هغې نه به شی به حق کوي
خو لیکن دا زمونږ د شیطان دوکه ده. نو حضرت شعیب علیه السلام قوم به دا چل کو او ته دا به نه کې، ده به مونځ ډېر زیات کو. شعیب علیه السلام او خدای ته به ژړل، الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا، وی ستا مونځ تا ته دا چل ښیي، دا ډېر مونځونه چې کې د پلار نیکه طریقه هم ده او دا پرېږدو، مانځه پورې به ټوکې ټقالې به پورې کولې. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، شاه چې څه غواړو هغه باندې پرېږدی او د پلار نیکه طریقه او رواج راباندې هر ته مونږ دا چل ښیي. اوس هم چې کوم سړي نه غلطي وشي او ګیرې پرېښي، خلک وایي هله وایه دا لا شیخ دی، دا ورته را ګیره را چل ښیي، هلکه دا لا پټکي په سر دی، دا پټکي راته دا چل ښیي. د نیکۍ پیغور به نه ورکوې، د ګناه پیغور ورکړه. د نیکۍ پیغور به چاته هم نه ورکوې، دا ډېر سخت لوی جرم دی. او سړی په سایکل روان و بلې ته ولګېد، او وی ته لا شیخ یې او درې په سایکل ووالم. هلکه نو زما بریکونه خو په ګیره کې نه دي چې ته ماله د شیخ والي پیغور راکړې، خو مې په لاس کې بریک لګېدلی، هکه معمولي څو قدم. هلکه ته لا شیخ یې، نو له شیخ څه چل وکړې؟ شیخ سره خو عقل زیاتېږي نه، شیخی سره عقل خو همغه عقل دی، که ګیره خري همغه عقل دی او که ګیره پرېښوده همغه عقل دی. نو ولې د ګناه کار کې؟ نو دا زړه طریقه ده، وي تا ته دا چل دا مونځ ښیي. حضرت شعیب علیه السلام به مونځ ډېر کو او خدای ته به ډېر زیات ژړل، هر وخت به الله ته ژړا کوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان خدای ته ډېر ژاړي د هغه نه خدای ډېر زیات خوشحالېږي. خود د دواړو جهانو سردار مبارک به الله ته ژړل. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی د شپې به اوږد مونځ کو، داسې مونځ به یې کو حتی تورمت قدماه، وی د خپې مبارکې به پړسېدلې او جړل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، وی دې سینې به یې داسې غرار کو د جړا د وجې نه لکه کټوی چې په اور باندې کېدی هغه غرار کوي. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور نه بار دال یو رکوټ جوماتګۍ جوړ کړی او هغې کې به یې مونځ کو، ته قرآن شریف تلاوت به کو او جړل به. د مکې مشرکانو نه پرېښود، وی ته جاړې زمونږ دا ښځې درته راغونډېږي او دا بچي درته راغونډېږي، هسې نه زمونږ دا ښځې او بچي تا ته ولاړ وي او دا چې ته مسلمانان نه شي، په دې نه پرېښود. په جړا باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی یو هغه اوښکه د انسان د سترګې نه چې د الله د یرې نه ووتله، وی دوه څیزونه چې په یو ځای ولګېدل په هغه ځای د جهنم اور حرام دی. یو هغه اوښکه چې د انسان په وجود د الله د یرې نه ولګېدل، په کوم ځای چې د الله د یرې اوښکه پرېوته د جهنم اور پې حرام، او بل هغه دوړه چې د الله په لار کې در باندې پرېوته. دغه دوړه چې په کوم ځای پرېوته او دا اوښکه په کوم ځای پرېوته، دغه ځای نه به جهنم کې نه سوځي، جهنم اور پې حرام. نو د به ډېر زیاته ژړا کوله رب العالمین ته، سترګې ړندې شوې د ډېرې ژړا د وجې نه، لکه څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام د پلار سترګې د یوسف علیه السلام د غم د ژړا د وجې نه ړندې شوې، د ده هم ړندې شوې. نو ګوره الله ورسره څه احسان وکړ، سترګې ړندې شوې، نو خدای پاک وله حضرت موسی علیه السلام خدمت له راوسته. الله خو بادشاه دی. یو دلته الله تپوس کوي، الله ته هر څه معلوم دی، خو دا بعضې خبرې ښکاره کوي د مخلوق ته. وی شعیب علیه السلام ته وی ته چې دا دومره جاړې، وی دا د جنت شوق د جنت پسې جاړې او که د دوزخ نه یېرېږې جاړې، دا ولې جاړې؟ الله ته پته ده خو الله ښکاره کول کوي. وی نه مې د جنت شوق پسې جړا شته او نه مې د دوزخ د یرې نه جړا شته، وی جړا مې الله ستا په دیدار او ملاقات پسې ده، چې د خپل رب سره به زما ملاقات او دیدار کله کېږي، هغې پسې جاړو. نه مې د جنت خپل کار به کوي، میلاو شوم او که میلاو نه شوم، او د دوزخ نه هم پروا نه ساتمه، خو چې ستا څه فیصله د پروردګار هغې کې زه سم نشم کولی. ستا دیدار او ستا په کتو پسې جړا راځي چې کله به زما ستا ملاقات راځي. رب العالمین ورته وایي ښه زما دیدار درته مبارک شه، تا ته به زما دیدار به درته خامخا کېږي، مبارک شه. په سترګو باندې ړوند نابینا حضرت موسی علیه السلام دلته ته سړی مړ شو په د فرعونیانو په قوم کې، سړي له سوک ورکو ادب یې ورکو، هغه لاړ مړ شو او د هغې نه د بادشاه دربار خبر شو، نو د هغه ځای نه راوتښتېد، مدین ته راغی. فلما ورد مدینه، چې رالل مدین ته راورسېده، نو هلته یو کوي ته راورسېد، ډېر زیات انتهایي ستړی او په منډه منډه راځي. کوي ته چې څنګه راورسېد، نو کوي باندې خلکو خپل څاروي سیرابول،
ګډه چیلې سې رابولې او هغه کویان اوس هم تاسو تاریخ کې وګورئ نو ډېر جوور جوور کویان دي یو خو زمونږ د وطن کویان دي نه هغه جوور کویان او په پنځو شپږو کسانو باندې هغه برقه راوباسي ذموار کو الله م پې شاهد کو لس کاله علما لیکي چې لس کاله موسی علیہ السلام د حضرت شعیب علیہ السلام خدمت وکړو ګوره د خدای د جړا د وجې نه سترګې ړندې شوې نو الله ولا حضرت موسی علیہ السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر ترې وروسته جوړېږي او یو تکړه نوجوان او امانتګر او پاک راسباز دا ولا خدای پاک خدمت له راوست لس کاله پس حضرت شعیب علیہ السلام ورته یوه لور په نکاح کړه او علما وایي هغه لورې په نکاح کړه چا چې د شعیب علیہ السلام ته مشوره ورکړې وه هغه یې ور په نکاح کړه او لس کاله پس یې رخصت که وایي د دم د خپلې مور او ضرور ملاقات به وکړم او دې لسو کالو کې به د فرعون نه زمونږ خبره یې رمي حضرت شعیب علیہ السلام ول یو کونټی ورکړه په تحفه کې او ګډه چیلې ولا ورکړې او دغې وخت کې خدای پاک د ده سترګې بیا جوړې کړې وې تاریخ لیکي چې خدای پاک یې ړوندوالی ختم که الله جوړ که په سترګو باندې وی داسې وکړه دننه یو کونټی راواله او دا ګډې چیلې دومره ځان سره واله او زه بیبي دې م ځان سره په مخه کا دې چې ورغې کونټی راواغېسته راویړه وی نه دا کیره دا بله راواله چې هغه یې کېښوده بله یې راواخېسته راویړه بیا ومقه راوړه وی زه راته یم دا کېده بله راواله چې بیا ورغې بلې له یې ګوتې یوړې بیا وله هماغه ګوتو له راځي چې بار یې راوویسته وی زه خو بله رالم ګوتو له مې دا راځي وی ښځه مبارک دې شه دا هغه کونټی وه چې نسبن د ابراهیم علیه السلام نه دته پاتې وه او دا حضرت آدم علیه السلام لس څیزونه ځان سره د جنت نه راوړي یو پکې دا کونټی وه چې بیا د موسی علیه السلام دپاره د لویې معجزې ذریعه وګرځېدل نو ګوره خدای پاک څومره لویه مرتبه ورکړه د یو پیغمبر نوسی دی ابراهیم علیه السلام او بل پیغمبر یې زوم شو حضرت موسی علیه السلام او د هغه نه خدای پاک څومره لوی کار واغېسته قوم ته به دقه نصیحتونه کول ولا تنقص المیزان والمکیال په تل او په پیمانه کې کمې زیاتې مه کوئ انی اراکم بخیر زه خو تاسو وینم مال دولت هم ډېر دی دې ته هم ضرورت څه دی بل ځای کې راځي ولا تفسدو فی الارض په ځمکه کې فساد مه کوئ دي بغلاګانې ډاکې کولې حضرت شعیب علیہ السلام ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب الانبیاء ویلے وی په پیغمبرانو کې دله بهترین تقریر چل خدای پاک ورسته دی حضور پاک چې کله معراج ته ته په بیت المقدس کې ټول پیغمبران 1,40,000 ورپسې 2 رکعاته مونځ کړی دی نو یوازې مونځ نو هغې کې د پیغمبرانو تقریرونه کړي حضرت آدم علیہ السلام تقریر وکړ حضرت نوح علیہ السلام تقریر وکړ حضرت موسی علیہ السلام تقریر کړی دی او دارنګې حضرت ایوب علیہ السلام دی جلیل القدر پیغمبران به یو یو پاسېدل او جبریل علیہ السلام د سټیج ناظم و سکرټري هغه به رابلل نو حضرت شعیب علیہ السلام هم پکې تقریر کړی دی نو د پیغمبر علیہ السلام او بیا آخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تقریر کړی دی د هغې نه پس مجمع خوره شوې ده او نبی علیہ السلام بر اسمانونو ته تللی دی نو نبی علیہ السلام په ټولو پیغمبرانو کې د حضرت شعیب علیہ السلام د تقریر صفت کوي وی خطیب الانبیاء په پیغمبرانو کې داسې خشته تقریر او خشته ښکلې خوږې خبرې چې د انسان زړه ځان ته رامایل کوي د شعیب علیہ السلام نه بل مې نه دي لیدلی خلک به د باره راتلل ده به ورته د دین دعوت ورکو نو دې قوم یې څه چل شروع وکړه دوی به په لارو کې د مسافر لوټول ډاکې به یې غورځول او غلاګانې به یې کولې دې کې به دا مقصد و چې دا لاره کې بدامني راولو چې څوک اډودله راځي نه خلق به وایي چې وروره ډاکوان دي په لاره او د خلکو نه سامان اخلي او خلک لوټ کوي نو نه به راځي ولا څوک دا حربې به استعمالول او حضرت شعیب علیہ السلام پورې به یې ټوقې کولې ولولا قومک لرجمناک وی که ستا دا قوم نه وي که نه نو موږ به ته سنګسار کړی وې پرېښې به هم نه وې په نصیحت کارو نشو هر قوم ته خدای پاک یو موقع ورکوي هر ملت له خدای یو موقع ورکوي خو که هغه
لگی لگی دکی ورکړي خو الله آخر کې ټول مسلمانان کړل نو کدا الله تعالی دا هغه مهلت دا دی فایده واغشته خو ډېره ښه ده او که د هغې نه مهلت نه فایده وانغشتله نو بیا خدای پاک داسې هلاکت او سزا پرې راولي چې د هغې مثال هم ګورې په مخ د ځمکه بیانې شعیب علیه السلام ورته وایي چې ګوره سم شي انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط در باندې د هغې عذاب نه یریږم که ادر باندې راغی او ادر نه چاپېره شو نو بیا کوئی تښتېدی ته نه شي شعیب علیہ السلام ته رب العالمین حکم وکړ ویره دې وطن نه هجرت کوه ردي د عذاب وخت را روان ځان ته وباسه هغه ته ووته چې کله ته دې قوم ورپورې ټوقې کولې خندلې ورپسې دې ته لاړو ورته هغه قوم او په دې قوم باندې خدای پاک یو ګرم عذاب راوست حالانکه دا علاقه ګور یخه ده ما اورېدلې داسې دي لیدلې مې نه ده خو اورېدلې مې چې اوس هم هلته کې درې درې فوټه واوره پرته وي علاقه یخ علاقه الله تعالی په عذاب راوست د ګرمې هوا په شکل کې دوی ځان له ځمکې تیخانې جوړې کړې وې هغې ته کوز شو یخه هغه ګرم هوا ورپسې هلته هم ننوته نو دوی بار راووتل چې بار راووتل نو الله یخ هوا راوست دوی خوشحاله شو چې دکه خیري ګرمي ختمه شوه او دا خو موسمي تغیرات تبدلات وي او موسم را باندې یخ شو دې کې یو وریځ پرې راغله داسې وریځ راغله چې هغه ډېره ښکلې یخه وه او دوی ته رانږدې شوه او دا ټول ورپسې راووتل د هغه خپلو سمسو نه د هغه وریځې لاندې شو نو درې عذابه پې پرله پسې راول لاول پې زلزله راغله ځمکه وجړقېدل تاسو ولیدل مخکې کالونو کې دوه درې کاله مخکې چې مانسېرې علاقه باندې کومه زلزله راغله ما اوریدلی د خلکو لیدلې مې نه دي وی غټ غټ بلډینګونه اووه شپږ شپږ چته دا داسې زمین بوز ځمکه کې ننوتل چې وی د هغې اړو نام و نشان هم نه دی معلوم او داسې لوی لوی شقونه او کندې په ځمکه کې جوړې شوې سړکونه او غرونه په ځمکه کې ننوتل د خدای پاک د زور مقابله څوک کولی شي نشي کولی لاول پې زلزله راغله د زلزلې نه پس څه وشو جبریل علیه السلام په یو چغه ووهله ډېره هیبتناکه د هیبت چغه او درېیم نمبر د هغه وریځ نه پې د پاسه اور راوورېده داسې اور پې راووتېدل ټولې ختم کړم کأن لم یغنوا فیها داسې ریز مریز کړل لکه چې په دغه علاقه کې انسان روسېدلې قدر هم ني داسې خدای پاک تباه و برباد کړ دارنګې تاسو په روز کال دا سیلاب ونه دي هلکه سیلاب راغی د کوم ځای نه د کالام د غرونو نه یوازې کالام غرونه نه دي ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې د ټولو نه اوبه را روانې یوازې دلته نه دی زموږ د پېښورونو طرفونو ته وګورئ دا خوړونه مړونه دا څومره سیلاب پرې راغی او داسې راغلل چې هغه غټې غټې آبادۍ وې او غټ غټ پلونه چې هغه په دغه په بمونو هم نه ختمېږي هغه غټې غټې آبادۍ او هغه غټ غټ پلونه نیست و نابود او ختم شو د خدای پاک د زور څوک مقابله کولی شي نشي کولی دا یاد ساتئ رونو ګورئ خدای پاک انسان له مهلت ورکوي د دې رزق مثال درته ښیم د بعضې رزق داسې مثال دی لکه یو انسان څه نوکر ساتلي بله ډوډۍ ورکوي هغه نوکر نه خوشحاله نو ښه ډوډۍ وله ورکوي او ښه خوراک وله ورکوي دې ته خوشحاله دی دا رزق د ده لپاره یو نعمت دی بعضې رزق د انسان لپاره قهر او غضبي لکه د مږې د پنجرې ډوډۍ د مږې په پنجره کې ورته غوښه واچئ او مالګې مسالې پې ورته ودوړئ او په غوړو یې موله وترسئ او په هغه دننه په پنجره کې ورته غوښه هغه ټوټه کېږدي او ښه خوشبویه کړي څه دپاره چې دا مږې ورپسې د سوړو نه هم راوځي او دومره خوشبویه چې د هغه مږې هغه سوړو کې دننه هم راوځي او په هغه پنجره کې خو ورته ښکاري دا غوښه ورننوځي او څونه به ورته دا مږه خوشحاله چې داسې نعمت مې مونتی دی چې د دې نه اعلی نعمت بل نشته دومره خوشبویه دی او څونه اعلی دی او د څوک شته هم نه راته پروت دی دا لګی هغه غوښه خوري 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 دا نعمت دی لیکن کم ماشومانو چې پنجره یې ښودې د کوټه کې ورسره لاس کېدي هغې بارزوئ هغې وي ځکه خیرې ګیره شوې او ماشوم بل ته وایي شروع پې نه کوو صبر وکړه که نه هسې مري یو دوه درې نوړی خو خوري که نه څه به بیا ارمان کوي پرېږده چې لږه غوښه خو خوري مګه غریبه په دې سوچ کړه چې ما نعمت مونتی دی او بار چې کوم ماشومان ډنډو په لاس ولاړ دي هغې وی ودرېږه پته به درته ولګي لږ درته صبر کوو
هغه نوړی یا نیمه خوړلې او یا نیمه نه خوړلې چې ماشومان پې کراکېږي څوک یې اوبو کې منډي او څوک ورته کوته کې ونیسي دقه رنګې دا بعضې ګنده مال مونږ ته د مږې د هغه خوراک په شان خشته ښکاري مونږ وایو دا خو د خدای لوی نعمت دی هلته فرشتې څه وایي هغې وي صبر وکړئ او څو ورځې درته ګورو لږ غوندې پې جبه مه به ووهئ په دا نیمه کې به پاتې ډنډې ورسره دي 3 ورځې پس مرې میاشت پس به درنه ساه خېږي کال پس به درنه ساه خېږي بې وقوفه دا خوراک د نعمت نه دی د مږې د پنجرې غوښه ده او بعض انسان له داسې خدای نعمت ورکوي لکه یو سړی چې خپل نوکر له خوشحاله ډوډۍ ورکوي د مارونو د دنیا په مال غاوره کېږي عادیانو ګورئ سمودیانو ګورئ د نوح علیه السلام قوم ګورئ او دارنګې د موسی علیه السلام د فرعون قوم ګورئ د دې نه غټ خلک درانه خلک نور تېر شوي دي د عادیانو په شانتې خلک الله اکبر غټو غټو تنو والا او غرونو کې به یې دننه سرنګونه ایستل او په غرونو کې دننه آبادۍ به یې کولې لیکن چې کله د خدای عذاب پرې راغی داسې شو کانهم اعجاز نخل منقعر لکه د کجورو په باغ باندې چې هوا راشي زول او طوفان او دا تنې دقسې لوړې پرتې وي دقسې تباه و برباد شو دارنګې د شعیب علیه السلام قوم پیغمبر پورې به ټوکې کولې یو نیکانو خلک پورې ټوکې به نه کوي علما پورې ټوکې به نه کوي څوک د دین دعوت درکوي او نیکي درته ښي ټوکې به لنډې به نه کوي ها اوس دا مونده ته دا چل ښي هلکه د مړه ته یو زبرګ پکې ښې که نه مونږ نه سره زبرګان جوړی چې څوک مونځ کوي دیم راته مولا شو او که څوک چاته لږ غوندې دعوت ورکوي چې دا ګناه مه کوه ښه تم لاړې زبرګ شوې ها دا هلکه د دې خبرو څه مطلب دا د شعیب علیه السلام او د پخوانو پیغمبرانو د قومونو پیغورونه دي چې هغوی به خپلو پیغمبرانو ته پیغورونه ورکول او چې جړل به خدای ته ها یې مکر دی ګوره د مکر د وجې نه جاړي اوس خلک داسې وایي که نه وایي که څوک د خدای د یارې نه هم جاړي نو خلکو پورې دا ټوکې کوي نه مونږ ته دا چل ښیي اصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا مونږ ته دا چلونه ښیي دا ټوکې به پیغمبرانو پورې کولې نو یو چې څوک درله د نیکۍ دعوت درکوي عمل پې وکړه که عمل نه شي ګورې ټوکې ور پورې مه کوه هر څه ریکارډ کېږي ګورې دې ته مه ګوره چې دا زه څه کوم ګنې بس دا لاړل افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دا سوچ مه کوه چې ګنې دا هر څه ما بس پیدا کړي دي او ماله به واپس نه راځې نو دا څیزونه به نه کوې ځمکه کې فساد به نه کوې غلا غلطي ډاکه به نه کوې او په وزن او په تله کې ټګي به بلکل نه کوې یوازې وزن تله نه لږ ورې ما درته دې مختلف قسمونه وښول حرام خوري دې نه خطرناکه ګناه بله نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهادي موقع کې صحابو اوسې ښکار کړې وه هغه اوسې چې د ځان نه پړې اوږد که یا اوښله وراله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ودرېد زور یې وکړه ورسېدوله د الله رسوله زه ستا دې ملګرو ښکار کړی یم او ما له دې پړي نه پرانېږده په دا پلانکي غار کې زما ماشومان بچي دي ګوره حسین نبي علیه السلام سره خبرې کړې دي دا د حضور پاک معجزه ده زه به لاړه شم او دغه خپلو بچو له به پی ورکړم بچي راته وګیري او بیا به راشم نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی په تا سید بار داسې نه که زه دې پرېږدم ته خو د ما دې ملګري ښکار کړې که زه دې پرېږدم او بیا رانه شي وی داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه د اسمان لاندې د هغې نه سخت قسم به بل وی څه قسم به وخورئ وی ښه ته ما پرېږده او که زه واپس رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاسئ بلکې دا ماته د حرام خوارو تعبیر وکړه هغې کې عشارین لفظ راغلی دی د هغې خلکو په سب کې مې پاسئ چې دا د زکات دا چیرمنان او ممبران دي دا عشرونه تقسیموي او دا عشرونه ویشي او دا خلکو نه غونډئ د دې خلکو په سب کې مې د پروردګار پاسئ وی چې دا لفظ دیوسی وي د نبي هم دا وجود مبارک داسې وړچېد وی ډېر مضبوط قسم دی وخوړه واقعي په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې دې نه خطرناک قسم بل نشته صحابه ته یې د اوسۍ پرانېده چې پرېنېستله اوسۍ لاړه خپلو بچو له یې پی ورکړل دقه ده چې واپس رانه صاحب ما خپل کار وکړو خپلې ډوټي حضور پاک هغه صحابي ته وي د اوسۍ پرېږدی او بیا عام اعلان وکړو وی د بچو په ورځو کې ښکار به بلکل نه کوئ
ځکه یو حیوان چې د ښکار کو د سره د دوه درې څلور بچیم برباد کړ د بچو په وخت کې چې د مرغۍ ویشته د هغې په جاله کې چې کوم یو دوه بچي دی هغه مړه شو ځکه هغې د بل رزق څوک وړي نو د بچو په وخت کې به قطعا ښکار نه کوي او هغه اوسه یې پرېښودله نو حرام خوري دا ډېر خطرناک شی دی ګوره او مسلمان سره ټګي کول دا ډېر خطرناک شی دی مونږ ته دا اړو څه ښکاري نه مونږ ته را ټګي سم نه ښکاري مونږ وایي مړه دا خو څه وړه غوندې خبره ده 2 روپۍ دي یاره د یو نه دې 2 وانې او د بل نه دې 2 وانې او د بل نه دې 3 وانې او د بل نه دې 4 وانې دا به کم دی دا پیټې په شا ګرځی د قیامت لویه ورځ اینې که نه اینې او دا چا له ګټې د دې زمانې بچو له او په کېږي همه دا کچرانه لکه په تاسو هم ځواني او بوډاوالی را روان د دې زمانې بچي خدای ګواه دی داسې خلک مې لیدي دي رښتیا درته وایم په جنازو کې مې داسې خلک لیدلي دي رښتیا درته وایم چې د خپل پلار جنازه کې زوی نه دي شریک شوي د خپل پلار په جنازه کې نه دي شریک شوي دا ما لیدلي په دې خپلو سترګو باندې داسې خلک مې لیدلي په دعا کې په جنازه کې تاسو هم ورته کتلي وي چې خلک وایي دعا ورته وکړو دی یو بل سره بل ملګري سره ګپ لګوي هغه خپل پلار ته لاس هم نه اوچتوي چې دې پلار ته خو زه دعا وکړم او دې خپلې مور ته دعا وکړم دنې وګورئ په دې تعزیتونو کې تاسو دې بچو له رزق ګټئ دې له ډوډۍ ګټئ دې له بنګلې جوړئ دې له مستقبل کې بینک بیلنس جوړئ او آخرت ځان له پخپله بربادئ دا خو تو خیار نه قمقل قمقل حلال رزق حلال تجارت وکړه چې څومره دې ډېره کړه حجونه به پکې وکړي عمرې به پکې وکړي جومات به جوړ کړي مسلمان سره ښېګړه به وکړي رشته دارانو دوستانو سره ګاونډیانو سره به وکړي نو فایده به دې ډېره زیاته او که حرام دې زیات کړ نو ځان لرې تاوان ورکړه ځان مه تاوانې کوه قرآن شریف کې اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ہر پیغمبر تا اللہ دا اعلان کړی دی نو پیغمبر خاصم پاک دامن دا وته ولې وای یا ایها الرسل اے پیغمبرانو کلوا من الطیبات ور پاک رزق خورئ واعملوا صالحا و نیک عمل وکړئ اول نمبر حکم د پاک رزق او دویم نمبر رزق دویم نمبر اعلان دا نیک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویڈیر کرتی او سڑی وی اشعث ببر سر بیوی اغبر دوڑی بپی الوتی او رفع یدیه الاللہ اللہ تا بلا سن پرتکڑی او چغی بو یا رب یا دا پیغمبر هم الفاظ دی یا رب یا رب یا رب یا رب اے ربا اے ربا اے ربا انا یستجاب دا دعا بسین قبلی نہ قبلی کی دعا ولی وی ملبسه حرام لباس حرام ماکلو ډوډۍ حرام مشعوبه حرامې چې کوم ځای سملي هغه ځای د حرامو انا یستجاب کوم ځای نه به د دعا قبول شي نه قبلېږي سر ببر جامې شتېدلې او یا رب یا رب یا رب دعا به نه قبلېږي د مارونو دا عادتونه او حضرت شعیب علیه السلام بالخصوص د هغه قوم کې دا یو عادت نو د ټګۍ او د دوکې نه به ځان ساتئ او د ټګۍ او د دوکې مختلف قسمونه دي یوازې د دکاندار ټګي او دوکه نه دا زمیندار هم کوي ګورې ټګي دوکه خفه کېږي ما الوګان چې بازار ته وړي لاندې پکې سا چولي او برې سا چولي لاندې واړي دی او بره دې پې غټه چولي ولې خلک دوکه کې دا خو ګناه ده الحمدلله ټماټر چې وړي لاندې یو شان پراتی بره بل شان پراتی ګوړې له رنګ کاټونه ورکوي او پکې قسم قسم رنګونه ولا جوړوي دا ټوله ټګي نه دا دوکه نه شوه دا هر چا چې د غلا څومره وس کېږي ما راته وي د غلا مختلف قسمونه دي دا چا چې د غلا کم وس کېږي پخوا به دا کبان خلکو اخېستل وي غوږونه ولا وګورئ هلکه چې غوږ یې تورې نه وي دا زوړ دی او چې غوږ یې سپینې سورې نه وي دا تازه دی ما ته چا خبره کوله ما ته یې اوس د غوږونو نه پته نه لګي وی په دې غوږ وله څه مساله چې دا هر غوږ سوري اوس مې دې سره څه کې مونږ وله دا غوږ وکړ اوس د هغه په خپله غوږ وګوره دې غوږ ته ده ناتک سوري د قیانوس زمانې زوړ کب یو غوږ به سوري وی دا پسې مساله مګي دې سره څه کې دې ټګۍ سره
د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي د هغې مبارکه وینا ده. اوږده حدیث ده بیا ته مفهوم وایم. وی دا امانت چې دی وی دا قرآن شریف نم حکم دی او د حضور پاک په حدیثو کې د امانت حکم دی. وی داسې وخت به راشي چې دا امانت به د خلکو نه داسې وځي داسې چې وی ماسخوتن اوده کېږي نو دی به امیني او چې سار پاسي خیانتګر به وی خلک چې سودا کوي وی به چې هلکه په پلان کلي کلي کې یو سړی دی هغه ښه دی د هغه نه سودا وکړه. په پلان کلي کې یو سړی دی داسې ده اوس که نه ده. خلک چې تپوس کوي پېښور ته ځي سودا له پېښور ته چې سودا له ځي هلکه چا نه دا سودا وکړه. هلکه پېښور خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی، مردان خو ټول د دوکاندارانو ډک دی، چارزاده خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی، چا نه سودا وکړم. یو د یو نه تپوس کوي یاره جي پلانکي دوکاندار نه وکړه. په هغه زرګونو دوکانونو کې یوې په ګوته کې پلانکي نه سودا وکړه. ان فی بني فلان رجلا امینا وی پلانکي ځای کې یو سړی دی ښه سړی دی هغه نه سودا وکړه بل چا نه مه اخله. په سلو کسو کې په زرو کسو کې یو باندې به د خلکو اعتماد وي، په باقي به د خلکو اعتماد دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا. حضرت شعیب علیہ السلام د یو سل او څلوېښتو کالو په عمر کې وفات دی. د مدین نه پس یو بل قوم دی اصحاب الایکا بڼ والا خلک. هغه داسې علاقه وه چې هغه ډېره زیاته سرسبز و شاداب وه او د باغونو او د میوو نه ډکه علاقه وه. هغې ته بیا دعوت الله له ورغی، هغې جوټلا وکوې نه منل، هغې باندې هم د خدای پاک عذاب راغی. بیا دې راغلی د مکې مکرمې ته او په مکه مکرمه کې د یو سل څلوېښتو کالو یعنې د اوو شلو کالو په عمر کې وفات شوی. نو دا مې د هغه د هغه دعوت په سلسله کې یو څو خبرې د تارس کول. رب العالمین دی مونږ له د حلالو فراخه رزق راکړي. خدای پاک دې د حرامو د رزق نه وساتي او الله دې د ټګۍ او د دوکې د رزق نه وساتي او الله دې د دواړو جهانو خیرونو برکتونه نصیب کړي. د خپل وطن او د ملک هم دعا کوي زمونږ د ملک او د وطن دا په مختلفو طریقو باندې دا ظالمان کافران راځي او د ګیرولو کوشش کوي او زمونږ د حکمران طبقې خفه کېږي مه د هغې څو قصې پسې مو سره شریک دي. کله یو ډرامه جوړه کړي او کله بله ډرامه جوړه کړي. الله سره زمونږ د دې وطن او د دې ملک حفاظت وکړي او زمونږ د جوماتونو او زمونږ د قرآن او زمونږ د دین حفاظت وکړي. رب العالمین زمونږ یو دوست دی، زمونږ یو ورور دی، هغه مانځل هم راغلی دی. وختي ما د ټلیفون کړی و هغې ته څه مشکلات دي. د مردان دوست دی زمونږ ورور، دعا ورته وکړي چې خدای پاک هغه مشکلات او تکلیفات په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي او رب العالمین د هر قسمه غمونو، بیمارو، رنځونو، مرضونو نه سره د رونو سره د ټول خاندان په حفاظت او په خپل امان کې وساتلی کړي او الله د فتنو د مصیبتونو د مخلوق د شر نه په حفاظت او په امان کې وساتي. الله چې څوک مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي. خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله زمونږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي او د حرام خورۍ نه الله په امن او امان کې وساتي. مردگان چې څومره زمونږ وفات دي مغفرت نصیب کړي او زمونږ دا کشر کول خدای د لوفرۍ نه او د بدعملو نه محفوظ او مامون وساتي. آخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 452 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د حضرت شعیب علیه السلام واقعه واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. بیا د یو عظیم ښکلي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیانې پیدا کړو. دا د الله احسان دی مونږ سره. نو چې څوک چا سره ښېګړه احسان وکړي د ده ورسره قدرتي مینه وي نو مونږ به الله سره د دې احسان په مقابله کې مینه کوو که نه کوو. دویم چې څوک چاله مال ورکړي مینه ورسره کوي. زمونږ د مال دولت د چا د طرف نه دی؟ د الله د طرف نه. که ته وایې دا خو زما کمال د تجارت کوم او دکان کوم او زمینداري کوم او نوکری کوم نو دا عقل چا درکړی په کم عقل چې دکان کې سودا خرڅوي؟ که ته لیونی پیدا کړی شو نه د پټیو به کولی شو نه د دکان کولی شو
او نه د تعلیم کولی شو نه ډیوټۍ راتلی شو دا اندامونه چې الله درکړل او دا په ځمکه کې د زرغونې طاقت الله پیدا کړ او د کار چلې درته وښو او د تجارت چلې درته وښو او بیا ته تعلیم کولو طریقې درته وښولې نو د اعمال دولت د چا د طرف نه دی د الله تاسو ولیدل زمونږ په دې دعاو علاقو کې او دې سواتونو کې خلکو فصلونه کرلي او خواره یې کړی او په سیلاب راغی برباد شو مال د الله د طرف نه شو دا ډول او ښکلېوالی چا را کړی دی دا الله را کړی دی نو احسان د خدای د طرف نه شو پیدایش الله زمون کړی دی ښېګړې را سره الله کوي مال خدای را کوي حسن ډول الله را کړی دی ژوند او مرګ د هغه په اختیار کې دی روغ صحت هغه را کړی دی مرض هغه لر کوي نو چې دې ذات سره مینه ونه کړو نو موږ به ډېر قمقل او بېوقوفان یو بیا خدای سره به مینه کوو حضرت ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر دی د مرګ فرشته والا راله وی ستا ټیم پوره دی او ستا د نه وباسم وی چا رالیږلی وی الله نو دی ورته عجیبه جواب کوي وی ښه الله خو زما خلیل دی او دوست میرے نو دوست به دوست وجني که ژوند به ورکوي دا څنګه زما دوست دی چې ما وجني په وجلو سړی خفه کېږي فرشته الله له لاړه وی ابراهیم علیه السلام خدا وایي چې زه الله خپل خلیل جوړ کړی نو دوست خو دوست نه وجني وی ښه ورته ووایه چې ته زما دوست دی نو دوست خو د دوست ملاقات خوښوي ته زما ملاقات څنګه نه خوښوي دوست خو هغې ته وایي چې د دوست ملاقات خوښ کړي ځان قربان کې خلک حج لځي او پیسې څونه لګوي وخت څونه دا ملاقات لځي چې زه به د خدای د کور ملاقات وکړم د حرمینو به وکړم او د حضور پاک به وکړم نو دوست خو د دوست په ملاقات خوشحالیږي خفه کېږي نه دا خو تا ځان ته ملاقات له غواړم د مرګ فرشته راله وی الله خو داسې وایي وی ښه بس وی پوه نه شم عجل عجل شابه تلوار کوه ما نه زه وباز زما رونو سوچ دقه دی پکار دی حضور پاک مبارک له چې کله د مرګ فرشته راله حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی زما سینې ته ډډه والی وه د مرګ فرشته چې څنګه راله حدیث پاک کې راځي حضور پاک د جبریل علیه السلام او ورسره د مرګ فرشته وه وی دا د مرګ فرشته راغلی د دنیا ته او دې ستانه روح قبض کول غواړي نو نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام ته وکتل وی ستا څنګه مشورې په بنیاد وی دا الله رسوله خوښه دې خپله ده ځکه الله اختیار درکړه چې دنیا کې پاتې کېدل دې خوښ دي که نه خوښه دې خپله ده خو الله ستا ملاقات ته ډېر په شوق نه دی نو چې پیغمبر ته سړی ده وایي چې الله دې ملاقات ته په شوق کې دی نو بیا پیغمبر نور څه غواړي هم ورته دقسې وایي وی امزل امرک وی خپل کار د جاری که شابه فورا خپل کار کوه چې د خدای ملاقات ته ورسم خدای سره چې د چا مینه په مرګ بیا پروا نه دا نه وایي چې زه مرغ نه د مرګ نه پس الله لزم او د الله ملاقات لزم نو رونو مونږ به چا سره مینه کوو لومبی د مینې تقاضا هغه هغه اسباب د چا د طرف نه د الله د طرف نه نو مونږ چې محبت او مینه کوو د الله سره به کوو دغه حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل ګډې چیلې سره ولید حضور پاک فرمایي ما من نبی یو پیغمبر نشته الا رعى الغنم مگر ګډې چیلې سره ولید هر پیغمبر او دا ولې ګډې چیلې پیغمبر سره دا د پیغمبرۍ یو ټریننګ ګډې چیلې ورسره نو دې مشقت کوي ګډو چیلو والا څونه ګرځي ورپسې په دشتونو بیابانونو اوس خو صحراګانې نشته او په دې صحراګانو کې ورپسې ګرځي نو چې دې د مشقت چل زده کړي وګرځي لږ غوندې او تکلیف برداشت کړي مزل به کوي دې به سبا هجرتونه کوي دا پیغمبر دې به جهادونه کوي او دې به دعوت او تبلیغ پسې ګرځي نو چې دا ګډې چیلې ورسره نو ده کې به دا طاقت پیدا شي
نو دا ګډه چیلې سرول نور فیدیم پکې دي دا د پیغمبر د پاره د پیغمبره یو ټریننګ دی ځکه حضور پاک فرمایي وی یو پیغمبر داسې نه تیر شوی الا رعى الغنم مگر ګډه چیلې سرول نه صحابه ورته وی انت یا رسول الله تا ګډه چیلې سرول دي کنه وی ما بم په مکه کې ګډه چیلې سرول زمارونو نو حضرت ابراهیم علیہ السلام ګډه چیلې سرول یو سړی راغی او دا الله صفت شروع که سبحان ذی الملک والملکوت حدیث کې دغه څه دی سبحان ذی الملک والملکوت هغه ذات چې هغه د ډېرې لوی بادشاه د بادشاه او بیا د اسمانونو نه پورته چې کومې بادشاه دي د دې ټولو مالک دی هغه ذات د هر قسمه عیب نه پاک دی بیا څه وایي سبحان ذی العظمت والهیبت والقدرت سبحان ذی العظمت والهیبت والقدرت والکبریاء والجبروت هغه ذات لپاکی دا چې هغه د ډېر لوی قدرت خاوند دی او د عظمت خاوند دی او د طاقت خاوند دی او د زور د بادشاہ خاوند دی سبحان ذی العزت والعظمت والهیبت والقدرت والجبروت چې ابراهیم علیہ السلام دا خبره اوریدا وی مرګری دا الله خپل رب دا صفت راته لګ بیا وکا اپی خشتا ولګي وی زما دا صفت دا رب دا صفت راته لګ بیا وکا اسړې وته وی صبر راکې چې درته وکم وی سغواړې وی سګړې چیلې براکې وی نیم کنډک بدر کم خود خپل رب دا صفت راته لګ بیا وکړې خرابان دی ولګي دې تمینا و مونږ له سړی راشي وی د خدای په نوم یو روپۍ راکا نو مونږ وایو ځه غسنډه لکه د مزدوري کولی چې که نه شي کول نه ورکوې نو راټې به نه حضور پاک فرمایي چې د خدای په نوم د نه څوک شی غواړي د خدای د نوم لحاظ وکړه ورکه د خدای نوم خو ډېر لوی دی د خدای په نوم د نه څوک غواړي بعضې دا سوالګري داسې دي پېښور سوالګري لکه دا جینکۍ ګرځي مقصدونه یې نورې نو هغې نه ځان ساته رټمه ځان تې ساته ښکلی جواب ورکه رټل به نه کې هم مسائل فلا تنهر حدیث کې قرآن شریف کې الله نبی علیہ السلام ته فرمایي وی سوالګرې به نه رټې یتیم مسکین له به رټل نه کې نو د خدای نوم ډېر لوی دی ګورئ د خدای په نوم د نه څوک شی غواړي انکار به نه کې د خدای په نوم د نه څوک بخښنه غواړي چې ما وبخه د خدای دپاره وی د الله ډېر لوی نوم دی د خدای نوم دی راته پیش که ما معاف کړې د خدای د نوم عزت کوئ زما د قسم الله به تاسو له عزت درکوي نن موږ ولې ذلیله یو زموږ د خدای د نوم عزت نشته نو زما د رب دا صفت ډېر ښکلی دی ښکشته دی وکړه دوباره ووایه وی څه به راکې وی د نیم کنډک چیلی به درکړم وشوه وی یو بیا ورته وی سبحان ذی الملک والملکوت هغه ذات چې د دنیا او د اسمانونو د بادشاه خاوند دی هغه د عیب نه پاک سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والهیبت والکبریاء والجبروت هغه ذات چې هغه د طاقت او د هیبت او د لویۍ او د ډېر لوی زور بادشاه دی هغه د هر عیب نه پاک دی ابراهیم علیه السلام ورته وی رور یو ځل راته بیا ووایه ډېر زیات خوند یې راکړه وی څه به راکې وی دا نیمې ګډې چیلی به درکړم نو هغه نیمې ګډې چیلی وله نورې م ورکړې لاس یې وڅنډل هغې نه خلاص شو بیا ورته وی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والهیبت والقدرت والکبریاء والجبروت بیا ورته وی ورته وی ملګري یو ځل راته بیا ووایه ډېر خشته خوند کوي چې د خدای دا صفت راته کوي وی کاکا څه د سره پاتې دي څه به راکړي چیلی کړې خدای م راکړې وی دا بدلو سروم شپونکې به دې شم دا بدله سروم چوکه به مې په شا د ځان لنه تاله سروم خو ما ته د خپل رب دا صفت لږ بیا وکړه او د خپل رب دا خشته نوم راته بیا واخله
هغه سړی ورته څه وایي وایي ښه ابراهیم علیه السلام مبارک دی شه زه د الله فرشته یم ګډې چیلی دی مبارک زه الله راولېږلم او ما ته وې ته ورشه په ابراهیم زما خلیل دی دوست مې دی لږه تجربه وکړه چې زما د نوم ورسره څونه قیمت دی زما د نوم قدر ورسره شته که نشته زما د نوم عزت ورسره شته که نشته مبارک دی وي تا د الله د نوم ډېر لوی قدر او ډېر لوی عزت وکړو چې مسلمان یې د خدای قدر به کوي د خدای د نوم قدر به کوي د الله نوم واخیستلی شي الله وی جل جلاله څنګه به وایه جل جلاله د خدای ډېر لوی دی لوی یې ډېر اوچته ده عم نواله احسانات یې ډېر زیات دي عام دي جل جلاله ډېر د عزت د لوی خاوند عم نواله او د الله احسانات دا ډېر زیات دي وګوره چې ته خدای سره مینه کوې هر څه خو الله سره دي الله به در سره مینه کوي که به نه کوي مینه خدای پښتانه وایي د یو لاس ته پړق نه خېږي او عرب وایي الحب من الجانبین دا اکثریه قیده ده چې محبت د یو طرف نه نی د دواړو طرفونه اکثري ده نو چې تا الله سره مینه کوي الله به هم در سره کوي پریدي به دې نه بغیر د مینې د حضرت موسی علیه السلام مور د مور داسې زمانه کې